ای مؤمنانو نه د نارینه په نورو نارینهو ملنډې وهي کیدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي او نه د ښځې په نورو ښځو ملنډې وهي کیدای شي چې هغوی له دوی نه غوره وي په خپلو منځو کې یو د بل عیب مه لټوئ او مو یو بل په بدو نومونو سره یادوئ له ایمان راوړلو وروسته په فسق کې نوم پیدا کول ډیره بده خبره ده کوم کسان چې له دغه چارچلن څخه راوان نه وړي همغوی ظالمان دي ای مؤمنانو له ډیرو ګمانونو کولو نه ډډ وکړئ چې ځینې ګمانونه ګناه وي تجسس مه کوئ او له تاسې نه د څوک د چا غیبت نه کوي آیا په تاسې کې داسې څوک شته چې د خپل مړه ورور غوښې خوړل خوښ کړي ګورئ تاسې په خپله د دې نه کرکه کوئ له الله نه وویریږئ الله ډیر ښه توبه قبلونکی او خورا مهربان دی ای خلکو مونږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې نه پیدا کړئ او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولئ تر څو چې تاسې یو تر بله سره وپېژنئ په حقیقت کې د الله په نزد له تاسې نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي په باوري ډول الله په هر څه پوهېدونکی او باخبره دی دغه صحرایان وایي چې مونږ ایمان راوړ دوی ته ووایه تاسې ایمان نه دی راوړی بلکې داسې ووایئ چې مونږ اطاعت کوونکي شو ایمان لا تر اوسه ستاسې په زړونو کې داخل شوی نه دی که تاسې د الله او د هغه د پیغمبر فرمانبرداري غوره کړئ نو هغه به ستاسې د عملونو په اجر کې څه کموالی را نه ولي په باوري ډول الله بخښونکی او مهربان دی په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړ بیا هغوی څه شک نه کړ او په خپلو مالونو او سرونو سره د الله په لاره کې جهاد وکړ همغوی ریښتوني خلک دي ای پیغمبره د ایمان دغو مدعیانو ته ووایه آیا تاسې الله ته د خپل دین خبر ورکوئ په داسې حال کې چې الله د ځمکې او اسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شي علم لري دوی پر تا احسان باروي چې دوی اسلام راوړ دوی ته ووایه د خپل اسلام احسان پر ما اچوئ بلکې الله پر تاسې احسان باروي چې هغه تاسې ته د ایمان لارښوونه وکړه که تاسې په رښتیا سره د خپل ایمان په دعوا کې رښتونی الله د ځمکې او اسمانونو د هر پټ شي علم لري او هر څه چې تاسې کوئ هغه د هغو ټولو لیدونکی دی